د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی د یا دال. د یا دال د پښتو په تورو کې 14 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 14 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د دال توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا غشی چې له پاس نه ښکته او بیا کیڼ لور ته په مایل شکل حرکت کوي، دا راښیي چې دال داسې لیکل کیږي. د دال توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د دال توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، دال توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، دیوال او ترې لاندې دین لیکل شوی دی. دا ګورئ، د دیوال په نوم کې یو ځل او د دین په کلمه کې هم یو ځل د دال توری راغلی چې هر د دال توری په سره رنګ لیکل شوی دی. دال د دیوال د کلمې په سر کې د لیکل شوي دال توري غږ دی، لکه دیوال. تاسې ووایئ دیوال، بیا ووایئ دیوال. د دین په کلمه کې د دال د غږ شکل په سر کې راغلی دی، لکه دین، لکه ګرځند. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه دیوال. شاباس. اوس مو چې د دال غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د دال توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د دال توری په لیکنه کې 2 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم دال له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د ګرځند په کلمه کې. اوس دا ګورئ، دال په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، دیوال او ترې لاندې دین لیکل شوی دی. دا ګورئ، د دیوال په کلمه کې یو ځل او د دین په کلمه کې هم یو ځل د دال توری په سر کې راغلی دی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې دیوال رسم شوی دی. پوهیږئ چې دیوال یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د دیوال انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د دیوال د کلمې لیکل یاد کړئ. د دیوال کلمه له 5 تورو جوړه شوې ده. دال، ی ښځینه، واو، الف، لام. توري چې سره یو ځای شي نو دیوال لوستل کیږي. دا ګورئ، د دین کلمه له 3 تورو نه جوړه شوې ده. دال، یا څرګنده او نون. د دیوال او دین په کلمو کې مو دال لیکل ولیدل. اوس به د دال توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د دال کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو هم پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا دیوال دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د دال توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي.
دا دیوال دی. زموږ د کور دیوال زوړ دی. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس، تا په هر هغه دال ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته شپږ ځلې د دال توری د کلمې په سر کې په ځان ته شکل راغلی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ دال پر سر دال ولیکئ چې د دال لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي. د دال د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د دال توري یوازې شکل لیکو. د دال توري یوازې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. د دین درناوی کوئ. اسلام د مسلمانانو دین دی. په شنه چوکاټ کې وګورئ، دلته جملې په تور رنګ او هر دال په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه دال مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر دال په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو دال د دین د کلمې په سر کې په ځان ته شکل راغلی دی او دویم دال د درناوي د کلمې په سر کې په ځان ته شکل راغلی دی. د دین درناوی کوئ. او دویمه جمله داسې ویل کیږي: اسلام د مسلمانانو دین دی. اوس قلم راواخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې د دین درناوی کوئ لیکل شوي په سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه اسلام د مسلمانانو دین دی د جملې په سر ولیکئ. د دین درناوی کوئ. اسلام د مسلمانانو دین دی. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې یې پکې راوړي دي. دا دیوال دی. زموږ د کور دیوال زوړ دی. د دین درناوی کوئ. اسلام د مسلمانانو دین دی. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر یو دال په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو په سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا دیوال
زموږ د کور دیوال زوړ دی د دین درناوی کوئ اسلام د مسلمانانو دین دی. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یو کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي. خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د دال توری لیکل شوی دی. د دې هر یو دال د پاسه دال ولیکئ. کله مو چې هر دال ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ. 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا دیوال دی. زموږ د کور دیوال زوړ دی. د دین درناوی کوئ. اسلام د مسلمانانو دین دی. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې دال توري تمرین وکړئ. د دال توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي دال تمرین وکړئ. د دال توري په پای کې شکل لیکو. په زیړه کرښه دا دیوال دی ولیکئ او په توره کرښه اسلام د مسلمانانو دین دی ولیکئ. د دال توري یوازې شکل لیکو. د دال توري یوازې شکل لیکو. د دال توري په پای کې شکل لیکو. د دال توري په پای کې شکل لیکو. د دال توري یوازې شکل لیکو. د دال توري یوازې شکل لیکو. د دال توري په پای کې شکل لیکو. د دال توري په پای کې شکل لیکو. د دال توري یوازې شکل لیکو. د دال توري یوازې شکل لیکو. د دال توري په پای کې شکل لیکو. د دال توري په پای کې شکل لیکو. دا دیوال دی. زموږ
د کور دیوال زوړ دی د دین درناوی کوئ اسلام د مسلمانانو دین دی دا دیوال دی زموږ د کور دیوال زوړ دی. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د دال شکلونه لکه دال ګرځند یوازې داسې لیکل کیږي، له نورو تورو سره ګډ او په یوازې شکل داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: تمرین، جمله، روښانه، ځایونه، دیوال، دین، کور، زوړ، درناوی، دال، ګرځند او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.